بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د پښتنو په اړه زاړه ټاټوبي دا څو ورځې سلسله روانه ده. زاړه وطنونه یې کم ځینې وو، چیرې وو. نو رو ما در ښوولی دی. د رو په اړه خو تاسو زده کړه وکړه چې د پښتنو هغه ټاټوبی چې په هند کې وو او پښتانه پکې اوسېدل، جغرافیه مې هم ګرده در وښوه چې دا له کومه ځایه تر کومه ځای وو. ښه چې دا دلته په رو کې اوسېدل، هغه ته بیا څه ویل؟ روهیله. اوس خو اسانه سوی. روهیلی مذکر، روهیلی مؤنث. دا چا استعمال کړی وو؟ دا له ننه څخه 1500 کاله مخکې د پښتنو په اړه د مغول په دربارونو کې کم خلک چې کتابونه لیکل، تاریخونه یې لیکل، د پښتنو افغانانو دپاره به دا توره استعمالوي. ښه، نو دوی به دا رنګه لیکلی چې روهیله. ښه، اوس روهیلی مؤنث بیا څنګه و؟ نجلۍ روهیلی وه. ښه، اوس خو تاسو ته درک درښیي چې ما تاسو ته ویلي وو چې زموږ یو لیکوال دی، هغه پر ځان باندې روهیله توره ایښی. زموږ بل لیکوال دی پر ځان باندې روهیال ایښی دی. ښه، زموږ بل لیکوال دی کتاب یې لیکلی دی روهالوجي. روهالوجي خو درک درښیي د پښتنو د جغرافیې په اړه معلومات یا د جغرافیایي سیمې په اړه معلومات. نو توره یې ایجاد کړی دی روهالوجي. اسانه سوه که نه سوه؟ داسې توري چې زموږ له پښتنو سره وتړل سول. نو زموږ د پښتنو زوړ نوم هغه هم د مغولو په کتابونو کې یو سړی وی سمسام الدوله، د ده په هغه زمانه کې درباري نوم وی، اصل نوم یې شاهنواز خان وی. ښه، د دغه یو کتاب دی معاصر العمرا. دا ستاسو دویم جلد وګورئ، په دا کې د لیکلي دي شهباز خان مشهور په شیرو روهیله. اسانه سوی. روهیله څه ویل سو؟ او دا سړی د دربار سړی دی، ډېر مشهوره دی، یو ډېر ښه عالم سړی، ډېر کتابونه یې لیکلي دي. نو دا رنګه زموږ د مغولو له تاریخه څخه دغه شی راووتی. له ننه څخه 3-3.5 کاله مخکې دا کتاب لیکل سوی دی. په دې کې د شیرو روهیله خبره راغلې ده. نو رشاد صاحب لیکلی دی چې دا روهیله و پښتنو ته ویل کېدی، خصوصا هندوستان په اړه. اوس واورئ، رامان بابا وایي په امید د زلفو ونښتم په دام کې. دام خو پزه نه لومه. موږ چې داسې ولویو لومه ته ورکو، نو مرغۍ راشي په دا لومه کې پښه کښېږدي، دا به خپله دانه ټولوي. زموږ اصل چم دا وي چې مرغۍ یا ونیسو، مرغه ونیسو، هر څه چې وي. نو هغه لومه چې دی روانېږي، هغه ول په خپله ټینګ سي، دا بنده سي. نو رحمان بابا څه وایي؟ په امید د زلفو ونښتم په دام کې، روهیلی وم ستا د دل په هندبار ګډ. ښه، زه روهیلی وم، پښتون ومه، ستا هندبار نه دی دا تور وشتان، په دغه ګډ سوم، په ساو سوم، بند سوم. ښه، نو ستا زلفو په ساو کم. مطلب یې اسانه څه دی چې د روهیلی ځان ته ووایي او د محبوب په وشتانو باندې مین سوی دی. نو بیا یې خبره کړې ده چې زه په دغه هندوبار، په دغه تور وطن کې، په دغه هندوستان کې په ساو سوی یم، بل شی نسته. ښه، هندوستان یې چاته وویل؟ وشتانو ته. ښه، روهیله یې چاته ووایي؟ ځان ته. نو دا د رحمان بابا په دیوان کې موجود دی. یو بل سړی دی، ما دلته در لیکلی دی د روهیلۍ تورې د ښځې دپاره. اشرف خان هجري خو ستاسو یاد، د خوشحال بابا مصر زوی. دا څه وایي؟ هر طرف یې اوروي په عاشقانو، په لمن یې اویزان دي ګلژلۍ دي، که مین یې په حیات ځینې ګوښه څه، د بهار په سیل درومې روهیلۍ دي. ښه، روهیلۍ څوکې دي؟ خوشحال بابا زوی خو نو اشرف خان هجري دی، له شکه وتلی په 1106 کې مړ دی، یعنی له ننه څخه 360 کاله مخکې دی مړ دی. نو 65 کاله بې ژوند تېر کړی وي، دا یې 400 کاله. 400 کاله کې د خدای خبر دا شعر په کومه زمانه کې لیکلی دی. له موږ سره 3.5 کاله زوړ شعر هم د رحمان بابا دیوان کې په دغه رنګ سته، هم په دغه رنګ سته. ښه، هم د سمسام الدوله په کتاب کې په دغه شکل سته. نو دغه شی که چیرې تاسو له ننه پس څېړلی، دا به ستاسو سر خلاصي چې دا زموږ زوړ نوم دی، د پښتنو په اړه ویل کېدی. او په انګریزانو کې هم پرون در ښوولي چې ډېر کتابونه دا یاد سوي دي، پښتنو جغرافیه یې ښوولې ده.